مبین سے په بند باندې ډیر افغانان خپه دي. زما یو کوچنی پیغام دی اوسنی نظام ته. ګورئ دا هغه مبین دی چې کلونه تاسو ته مبارزه وکړله. د ده مور یاده شوله، د ده خور یاده شوله، د ده اولادونه یاد شول. خو ته د خپل اولادونو، د خپل مور، د خپل پلار غم ونه کې، بیا هم تاسو ته په مبارزه کې لګیا یو. نن د تورو تنبو شاته پروت دی. تاسو خو به م زړه لرئ، زړه خو به مو درد کوي. دا اولادونه لري. کلونه اوسني نظام ته مبارزه وکړله، کومه غټه وظیفه اوسني نظام ورته ورنه کړله. بیچاره راغی تجارت ته یې لاس واچولو چې ډېر افغانان ته نه متاثره شول. ډېر افغانانو ته یې د کار زمینه په هماغه افغانستان کې برابره کړله. ډېر افغانان افغانستان ته دعوت کړل چې راشئ د افغانستان د ښکلا نه خوند واخلئ. افغانستان کې امن راغلی دی. ډېر پیغامونه یې ورکړل. همدغې مبین صاحب نن چې بندي شوی دی، نن به ورباندې همدا تاسو رحم کوئ او زر تر زره به یې راخلاصوئ. دا زما پیغام اوسني نظام ته دی. څه موده مخکې د شهید ډاکټر نجیب صاحب پسې خبرې کړې وې چې زمونږ ډېر افغانانو زړونه یې مات کړي وو.